انتہائی محترم مسلمانانو ورونو مستاسو پوڑاندی دا قرآن مجید آیات مبارک تلاوت کو دغا آیات کی اللہ رب ذوالجلال فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم نن روز مستاسو رپارستاسو دین کامل کو ورزویت لکم الاسلام دینم او استاسو دا پارا اسلام ما پتور د دین باندې خوخ کو محترم زمونږ عقیدم دادا اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته راغی دغه د راتګ سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمخ کې چې څومره ادیان وو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین سره الله منسوخ وګرځول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم کتاب رب ذوالجلال ورکړه د قرآن مجید د په نزول سره د په نازلېدو سره مخکینی تمام آسماني کتابونه الله منسوخ وګرځول اوس د انسانیت فلاح دارو مد نجات دارو مدار هغه په دې کې چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي اسلام په تور د دین باندې قبول کی باغی باندې ژوند او زندگی تیر کی محترم دین علاوه بل لار د نجات نشته دی اوس کې وسړی په يهودیت باندې عمل کوي په دغه سره دی جنت ته نشتللی اوس کې وسړی په نصرانیت باندې عمل کوي په دغه سره وسړی جنت ته نشتللی بلکې محترم هغه ادیان باغی کې تحریف شوه دی هغه په خپل آسماني شکل کې نشته دی هغه کتابونه په خپل اصلي شکل کې په مخ د دنیا باندې نشته دی په مخ د ځمکه باندې نشته دی دی وخت کې د انسانیت د نجات دارومدار په قرآن مجید باندې په عمل کولو په د باندې په ایمان راوړلو کې دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو په شریعت باندې د عمل کولو کې دی دغه نه علاوه بل لار د نجات نشته محترم او محترم اسلام د یو مکمل ضابط حیات دی د انسانیت رهنمایي د ژوند په هر شعبه کې کوي د ژوند په هر میدان کې کوي یعنی د ژوند یو دغه شعبه نشته دی چې باغی کې شریعت اسلامی مونږ محمل پرېږدي زمونږ رهنمایي نه کوي هغه کې زمونږ د خوشحالۍ موقع راځي هغه د غم موقع راځي هغه کې محترم عبادات راځي هغه کې محترم معاشیات راځي هغه کې محترم اخلاقیات راځي څومره شعبې د اسلام چې دي په دغه یو شعبه کې اسلام هغه موږ تاسو هم دغه سینه پرېږدي دیو جن الله رب ذوالجلال فرمایل الیوم اکملت لکم دینکم نن روز ما ستاسو لپاره ستاسو دین کامل کو علما وایي الله رب ذوالجلال دلته د انداز خپل کو ما ستاسو لپاره ستاسو دین کامل کو ګورئ د یو سړي ځمکه د پټۍ د کورې دی اوس که څوک د دې د ورانولو کوشش کوي یا څوک دې ستانه د اغوستو کوشش کوي تر دې سره دشمني کې تر دې سره جنگ کې په دې باندې تر دې خلاف عدالت ته ځي تاڼۍ ته ځي همدغه سماو ته احساس را کوي چې دا دین ستاسو دین دی په دې دین باندې وتاسو ژوند هم تیروي د دې دین بتاسو حفاظت او تحفظ هم کوي په دې باندې عمل کول هم تاسو ذمہ داری ده د دې حفاظت او تحفظ کول هم د تاسو ذمہ داری ده ګوره یو سړی سره یو سیز وی کنه دا زما غړی ده دا ز خپل غنم خپل ملکیت یې غنم یو څوک که زمانه د دې د غستو کوشش کوي یقینا دغه سره جګړه کوم دغه سره لانجه کوم خدا نه ورکو همدغه سي اسلام دا زمونږ دین دی الله رب ذوالجلال فرمای دینکم ستاسو دین نو دغه سي دین به مونږ کله کې منګولي په دې باندې لګو دا به خپل ژوند او زندگی به په دې باندې تیرو او څوک چې د خرابولو د بربادولو کوشش کوي یې زمونږ نه د اغستو د سلب کولو کوشش کوي هغه ته به نه ورکو ورضیت لکم الاسلام دینا ګوره یو زما ستا پسند دی یو زما ستا خوښه ده یو د کائناتو خالق او مالک دی دغه خوښه ده د کائناتو خالق او مالک پر مایل ورضیت لکم الاسلام دینا تاسو ګورئ
انسان د مور په ګډه کې وي د تخلیق وشي د نطفه نه وینا د وینې نه پس د دې نه غوښه جوړ شي د غوښې نه پس انساني اعضاء او بدن جوړ شي اوس ګورئ مونږ کله الله ته درخواست نه وکړو چې الله مونږ په دې طریقې سره جوړ کا چې دوه هم خپې وي دوه هم لاسونه وي دوه هم سترګې وي دوه هم غوږونه وي دا د الله خوښه و د الله منشا هم دغسې پیدا کړو اوس ګوره که سترګې راته شاته جوړې کړې وي دا خپې راته د لاسونو په ځای لګولې وي او د لاسونو د خپو په ځای لګولې وي یا د پوزې شاته لګولې وي د خولې د ښۍ طرف ته لګولې وي یا تاسو ګورئ ځناورې په څلورې باندې روان کړي مونږ په دوه باندې روان کړي یو د دې فرق دپاره نه خو مونږ درخواست کړی او نه زمونږ خوښه وه بلکې الله رب ذوالجلال په خپله خوښه مونږ جوړ نو مونږ او بیا الله فرمیل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان مې د ټولو نه په ښایسته شکل و صورت کې جوړ کړی دی نو دغسې الله رب ذوالجلال زمونږ او ستاسو دپاره دین هغه اسلام خوښ کو او دی موتا ته راکړو اوس د خالق پسند د خالق خوښ هغه پرېښودل دا څومره بدقسمتي ده او دا څومره بدنصیبي ده دې وجې نه محترمو د یاد ساتئ اسلام یو مکمل ضابطه حیات دی مکمل ضابطه حیات څه ته ویلی کېږي چې دا د انسانیت رهنمایي وکړي د ژوند په هر میدان کې نن که تاسو یهودیت وګورئ نصرانیت وګورئ هندومت وګورئ بدمت وګورئ جینمت وګورئ څومره ادیان چیرې دنیا کې در انسانیت رهنمایي نشي کولی دغه د یو څو الفاظو مجموعه ده دغه د یو څو څیزونو مجموعه ده او محترمو هلته چې سړی ورشي هغه ادیان وګوري یقین وکړي هغه بالکل د انساني فطرت نه خلاف دی رسره بعضې پکې دغسې دي سکمت ته که ته لاړ شي چې سکمت هغوی وایي د هندوانو چې څومره ادیان او مذاهب دي بدمت دي یا هندومت دی یا نور څومره دي دا د هغې د صفایي دپاره جوړ شوی چې موږ دې کې اصلاح وکړو لیکن هلته هم که ته لاړ شي د فطرت نه خلاف دومره څه پکې دي چې انسان ورته حیران شي او دویم دا ده چې هغه د انسانیت رهنمایي د ژوند په هر میدان کې نشي کولی د انسانیت رهنمایي چې د ژوند په هر میدان کې کوي هغه صرف اسلام دی دې وجې نه موږ وایو د عالمگیر دین دی د پوره انسانیت د نجات دارومدار په دې باندې دی او محترمو تاسو که خیال کړئ الله رب ذوالجلال د انسان خالق دی الله پیدا کړی دی یو کمپنۍ والا وي هغوی یو څیز جوړ کړی وي د دې سره یو هدایتنامه ورکړې وي بې تا ته ویلي دي چې که دا څیز د دې هدایاتو مطابق استعمال شي دا به فایدار وي که د دغه هدایاتو مطابق دی ونه چلیږي نو بیا دا یو میاشت هم تاره کار نشي درکولی ځکه دا چا چې جوړ کړی دی هغه د دې د کمزوریانو نه هم خبر دی هغه د دې د فایدو نه هم خبر دی هغه د دې د ضروریاتو نه هم خبر دی دغسې الله رب ذوالجلال د انسان پیدا کړی دی الله ته د کمزوریانې ور معلومې وي الله ته د ضرورتونه معلوم دي الله رب ذوالجلال ته د احتیاجونه ور معلوم دي دې وجې نه خالق چې کوم نظام ورته جوړ کو خالق چې کوم نظام جوړ کو وغیره ولېږو هغه خالق ته د انسان د ټول هر څه ور معلوم دي د هغې مطابق یو نظام جوړ کو چې دا انسانان په دې باندې ژوند او زندگی تیره کړي دیو ته به خوشحالي میلاو شي دیو به سکون والا ژوند تیر کړي دنیا به هم ښایسته شي آخرت به هم ښایسته کړي په خلاف د هغې ادیانو او نظامونو چې هغه مخلوقاتو جوړ کړي تاسو ګورئ مخلوق یو نظام جوړوي ځکه یو قانون جوړوم زه کمزور یم انسان یم ما به چا سره مینه وي محبت به وي یو چا سره به مې بغض او دشمني وي یو چا سره مې په دې دواړو کې یو هم نه وي یو کس به مې رشته دار یو به پردی وي بیا به زه د چا سره چې مې محبت وي د هغې دپاره به یو شان قانون جوړوم هغه چا سره چې مې محبت نشته د هغوی دپاره به بل شان قانون جوړوم څوک چې راته نږدې دي د هغوی دپاره به یو شان جوړوم څوک چې رانه لرې دي د هغوی دپاره به بل شان جوړوم د انساني کمزوریانې دي محترمو
لیکن الله رب ذوالجلال د دې ټولو کمزوریانو نه پاک دی. دیو جنا نن که تاسو وګورئ انسان چې کوم نظامونه جوړ کړي دي په دې کې د انسانیت لپاره خوشحالي نشته دی. نن دا زمونږ عدالتونه دي. انسان ته مشکل پیدا شي خپل مقدمه دلته راوړي دغه سم بګی شوی دي په 30 سال یو کیس چلیږي هغه حل کیږي نه. تب مقدمه د 15 لک روپو راوړي 15 لک بستانه وکیلانو باندې ولګيږي. دغه سم اخبارونو کې راغله یو کیس چلیدو جج صاحب دغه سړی د رهایی اعلان وکړ چې دا سړی بې ګناه دی هغه پنځه شوی دی. ګورئ دا انسانانو جوړ کړي نظامونه دي په دې کې د انسانیت لپاره خوشحالي نشته دی په دې کې د انسانیت لپاره سکون نشته دی. دا د انسانیت د بربادۍ لار ده. دا د انسانیت د خوشحالۍ لار نه ده. د انسانیت د خوشحالۍ لار هغه د کوم چې رب ذوالجلال را لېږلي دي کوم نظام چې رب ذوالجلال جوړ کړی دی. دې وجه نه محترم نن اسلام الله دې معافي وکړي دا موږ نه څو عباداتو نوم ګرځولی بس موږ وایي 15 ټیپه مونځ کول اودس کول زکات ورکول حج کول روزه نیول دا موږ د دې څو عباداتو نوم اسلام یې دی محترم. دا اسلام نه دی. دا په اسلام کې شته دی لیکن اسلام د دین نه دی تعبیر چې زه په معاشره کې بدې ژوند او زندگی تیروم بس مسلمان شوم او د اسلام نه محترم. اسلام دا د ټولو نه اول زمونږ نه تقاضا کوي چې مونږ خپلې فیصلې مونږ خپل ژوند زندگی مونږ خپل غم او خوشحالي دا ټول د دغه نظام مطابق جوړ کو دی ته اسلام ویل کی. د دین معنی مفسرینو ګڼې معنی کړي دي لیکن د ټولو نه جامع تعریف چې کړی دی د ټولو نه جامع معنی چې کړي دی هغه دا ده دین ویل کېږي هغه ضابطې ته چې هغه د انسان د ژوند په هر میدان کې رهنمایي وکړي شي. اتباع شریعتي اتباع د شریعت کول د ژوند په هر میدان کې د دین ویل کېږي. لیکن محترمو دلته افسوس دا دی زمون خوشحالي زمون غمونه د شریعت نه خلاف. مونږ مسلمانانو غزي کې شو چرته جمعه تر شو مونږ ته الله په دې ذکر آیات شي بس نور ختم خبره. محترمو دا دین نه دی. زمونږ ودونو کې د هندوانو رسمونه رانه نه وته زمونږ په غمونو کې د هندوانو رسمونه رانه نه وته زمونږ دین صرف او صرف د منځ پورې راغی دلته ختم شو. دا ناقص تصور دی اسلام محترم او دا الله نشوي دي کله چې د مسلمانانو د لاسونو نه د علماو د لاسونو نه د اقتدار واګې لاړې هغه بېدینه خلکو ته لاړې. بېدینه خلکو ته چې کله ورسېدې د هغې نه بس د اسلام تصور زمونږ په ذهن کې نعوذ بالله ناقص وګرځېدو بس مونږ په دې راضي شو اسلام د دین هم د اسلام د دې قطعا نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی او پیغمبر و زمونږ لیکن دغه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم که تاسو وګورئ دغه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عدالت هم دلته به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فیصلې راتلې هم دغه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام د خارجه پالیسۍ او د داخله پالیسۍ د هغې د جوړولو دفتر او مرکز هم نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نه بهر دنیا ته خطوط لېږلي دي بادشاهانو ته خطوط لېږلي دي دنه د پاره چې کوم قوانین جاری کړي دي هغه د دې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نه جاری شوي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي کې وو د دې جن رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو تشکیلونه هم کړي دي وې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام جهادي مرکز او دفتر هم خورن محترم هغه تصور چې کله موږ ناقص ګرځولې دي هغه وخت موږ د زوال سره مخامخ شوي موږ د مشکلاتو سره مخامخ او د خوشحالۍ مختر هغه وخت پورې نشي لیدای کېدی دنیا کې چین او سکون او خوشحالي دا تر هغه وخت پورې نشي راتلی تر څو پورې چې موږ په اسلام باندې پوره عمل نه کړی. شاه ولی الله رحمه الله حجت الله البالغه ولیکله د قرآن د ټولو نه اولنۍ اجمۍ ژبه کې ترجمه کوونکی د شاه ولی الله رحمه الله دی. هغه حجت الله البالغه ولیکل اسلام په تور د نظام پیش کو هغه وخت کې شاه صاحب رحم الله ګوتې کټلې شوي دي او باندې قاتلانه حملې شو پېښ شوي دي ځکه انګرېز دا نه غوښته چې اسلام په تور د نظام پیش شي
هغوی دا غوښته چې اسلام بس دغه د مونځ او د روژې د دې څیزونو نوم دی نور څه نشته دی محترمو دا ناقص تصور دی دا غلط تصور دی یو خبره محترمو دویم ما ستاسو په وړاندې حدیث ولوستو رسول الله سلام فرمایي لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل خامخا به زما په امت باندې یو زمانه راشي لکه څنګه چې په بنی اسرائیلو باندې راغلی وه حتی ان کان منهم من اتی امه علانیه تر دې پورې چې په هغوی کې یو بدبخت خپل مور سره ښکاره زنا کړې وه لکان فی امتی من یصنع ذلک زما په امت کې به هم دغسې یو بدبخت راشي هغه به هم د خپلې مور سره ښکاره زنا وکړي وان بني اسرائیل تفرقت علی 72 مله بني اسرائیل 2 ډلو کې تقسیم شوي وو زما امت به 3 ډلو کې تقسیم شي كلهم في النار الا مله واحده دغه ټول جهنمی دي سوا د یوې ډلې نه قالوا من هي یا رسول الله الله پیغمبر د نجات مندون کې ډله څوک ده قال ما انا علیه واصحابي دا ډله ده چې دیو مزل کوي په غلار باندې عمل کوي ژوند تیری په غلار باندې په کم باندې چې زما صحابه کرام تللی دي همدغه ته اهل سنت والجماعت ویل کی او محترمو امام قرطبی رحم الله اگر دې 2 آیتونو د لاندې ډېر تفصیلی بحث کړی دی خپل تفسیر کی یو د الیوم اکملت لکم دینکم د لاندې او دویم ومه سبارکی ان هذا صراط مستقیم فاتبعوه د دې د لاندې هغه مستقل بحث کوي مخکینی امتونو کې 2 ډلې وې د امت کې 3 ډلې ولې جوړې شولې دا یو ډله زیادت په دې امت کې دا ولې راغی محترم هغه باندې مفصل بحث کوي امام قرطبی رحم الله لیکي مخکې به یو نبی د دنیا نه لاړو الله براغي پسې بل نبی راغی جانشین جوړ کو بل نبی براغی لیکن په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله دا سلسله د نبوت ختم کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخرنه نبی دغه نوست بل نوې نبی دنیا ته نشر اتله خبره ختم شوله هغه وخت کې به چې مسائل ضرورت په خېدو مشکل مسائل براتلا هغه خلکو بخپل نبی ته رجوع کولا لیکن وز دا سلسله ختم شولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه لاړو وز په مسائلو کې د امت بسکې دی بچا ته رجوع کوي امام قرطبی رحم الله دلته لیکي الله دی امت ته د ختم نبوت په صدقه کې نعمت د اجتهاد او د مجتهد ورکړی دی وز په پیشامده مسائلو کې موږ به رجوع مجتهد ته کوو پیشامده مسائلو کې هغه اجتهاد کې او موږ دغه تقلید کوو لکه دنیا کې هغه څلور امامان مذاهب مشهور دي اجتهادي مسائلو کې راوي د فقه تدوین شوی دی موتا ته څومره پیشامده مسائل راځي دا هغه مسائلو حل هغه د اصولونو پیش کړل دي هغه جزئیات زموږ مستاسو مخې ته بیان کړی دي هغه باندې ژوند او ژوندۍ تیرې دي نو امام قرطبی رحم الله فرمای الله دی امت ته د ختم نبوت په صدقه کې نعمت د اجتهاد ورکړی دی اوس محترمو دغه اجتهاد مخکې خلکو رجوع کول نبی ته پیغمبر ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دیو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رسته رجوع کوي هغه مجتهدین وته استاذ د مسائل پیښ مونږ تراشي مونږ راغه فقهاو کتابونه راواخلو هغه کې د مسلې حل تلاش کو تاسو ته وایي تک د دنیا څومره غټه لایبرری ته حتی چې حرمین شریفینو ته لاړ شي التر حج دوران کې ته مسله پیښ شي التر سلور مذاهب و مکاتب و فکر مفتیان ناس ستانه ته پوښتنه کې کوم مذهب سره تعلق سره ته حنفی یم نو ته اشاره وکړه دغه د حنفی مفتی ناس ته ته ورشه تکر بل امام په مذهب باندې ته اشاره در کې تل ته ورشه هغه ځکه نه ته فتوا ملاو شو سوي د رضان نه جوړي او دغه مسائل د هغه امام د فقه نه خلی او ته ځای حل لرک نو ګور په مسائلو کې رجوع زمونږه هغه علماء کرام او فقهای کرام او دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فقيه واحد اشد على الشیطان من الف عابد شیطان د بارا د یو فقيه گمراه کول در زرو عبادت گزارو د گمراه کول نگران کار دی
هغه ته زر عابدین د دې گمراه کول آسان دي خو د یو فقيه گمراه کول د دې لپاره مشکل دي او د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین د چا سره چې الله د خیر اراده وکړي هغه ته په دین کې فقاهت ورنصیب کړي او د دې وجه الله رب ذوالجلال فرمای فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون تاسو ټول ته مناسب نه دي jihad ته کوچو کې لاړ شي تاسو کې یو ډله پکار چې اگر حلال او حرام او علم حاصل کی فقاهت په دین حاصل کی او هغه د خلکو ته حلال او حرام ورخی رست خلق باقی باندې عمل وکي نو امام قرطبی رحم خبری حاصل داله الله رب ذوالجلال دی امت تا د ختم نبوت په صدقه کې مجتهد او اجتهاد والا نعمت ورکو اوس په دې باندې د مستقل بحث گئی دای ورته تمهید وتړو دی آیات دلاندې مخکري امتونو کې دعا وی اډلې وی دی امت کې دریو یا ولې شوې دا وړل ولې زیات شو هغه نتیجه رواسل ته ذکر کړي چونکه مخ اجتهاد نو مجتهدین نو هغه دشمنانم نو دی امت الله مجتهد وو مجتهدین ورله د اجتهاد نعمت ورکو نو ښکار خبره د دشمنانم دا غشتره نو دریو یا یم ډله اگر فقهاو د مجتهدین دشمنان دي او واضح الفاظو کې لګي ما بر خپل تفسیر کې نخ لګولې ده وقال بعض العلماء العارفين هغه علما چې راوي د زلسترګي کولاو دي هغه د ظاهر سره باطنم خسته کړي دي هغه وي هم قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء خلق دي چې علماء سره دشمنی او د فقهاو سره بغض لري یعنی چې د امام حنیفه رحم الله دشمنی کوي امام مالک رحم الله دشمنی کوي فقهای کرام سره بغض او عداوت او دشمنی ساتي دریو یا مډل گمراه اغم دقه محترمو تاسو کوي وی خبرې ته سوچ وکړئ زمون دعوت در اسلام کامل دین دی یقینا د کامل دین دی کله د عیسایانو سره د يهودو سره زمون بحث راشي مونږ غوي توایو تاسو سره تبلیغ حق نشته رې ځکه تاسو دین کامل نه دی هغه ناقص دی او ناقص دین والا تا د دنیا د ضابطو مطابق غوي ته د حق نشته دی چې غوي سو خپل دین طرف ترو ولی ځکه چې ستا دین د انسانیت رهنمایي نشي کولای ته بیا راولي د سره پاره دا خبره دنیا ته تر اوسه پورې مونږ کوله چې اسلام هغه دین دی چې د انسانیت رهنمایي د ژوند په هر میدان کې کولای شي ستاسو ادیان نشي کولای خو عبادت هم پوره نشي ورخوده دا زمونږ دین دی اسلام دی چې دا د ژوند په یو مرحله کې ما او تا محمل په ظلم نه پرېږدي دغه لپاره محترم انګريزانو کوشش وکړي عیسایانو د باطلو سل کال مهنت هم پدې وکړو چې مسلمانان په خپل دغه دعوه کې کمزوري شي او د دې کمزوري کولو کوشش وکړو دا غیر لپاره دی وی ډلې بنیاد کې خودو چې هغه د فقه نه انکار وکړي هغه د فقهای کرامو نه انکار وکړي هغه ناره ولګول ول زموږ اصول صرف د قرآن او حدیث بس نور څه نشته اهل حدیث کې دو اصول اطیع الله و اطیع الرسول الان کې کته وګوري هم دغه قرآن مونږ ته څلور اصول راکړي قرآن حدیث اجماع او قیاس شرعي अब पेशमद مسائلو کې مونږ ته مجتهد د تقلید حکم کوي احادیثو کې مونږ ته دغه رهنمایي ملاويږي لیکن دیو د قرآن او حدیث ناره ولګول الټه د قرآن حدیث نه انکار وکړو نو غوي مونږ سره رستاسو دین هم کامل نه دی مرتل کامل له الحمدلله ولې نه دی کامل تراشر مسائل ته پوښتنه کې ان شاء الله مونږ به حل کو درته نو دغه ناره اغوي ولګول ول صرف قرآن او حدیث صرف قرآن او حدیث نو دا سوچا سمجھا منصوبه وا چې دلته درادر نه کولو د بار سل کاله مهنت وی کړه دي نو دلته چې څوک دا ناره لګي فقيه باندې تاب به اعتماد کوي په مجتهد امام باندې تاب به اعتماد کوي بد اعتماد کوي دي تب دې باندې پوښ دا چور دروازې باندې گزار کوي ډایرک نشي راتلې چې اسلام باندې حمله وکي دا په چور دروازه باندې راځي د اسلام د ناقص کولو کوشش کوي د محترم بظاهر خو هغه نارخ استوا یره قرآن او حدیث خو محترم دا غي په شا باندې چې کوم سو خطرناکو
هغه د اسلام د ناقص جوړولو کوشش وو ځکه موږ ته مسلې راشي دا داسې مسایل دي زموږ تبلیغي رونه دي دیو سره چې تاسو سه روزه کې لاړ شي تا ته وایي یاره د منظر پر شرایط داري بدن پاک کپڑے پاک زی پاک وخت د منځ کول قبله ته مخ کول فلا فلا دا به ته یو ساک شمار کی اوس کې طرف فقها مجتهدین پرېګ دې زتا قران حدیث ته کینو مقسم دې ژوند زندگی بری تیر شي صرف د شرایط به ما ترونه باسي صرف د دین نشاندهی به ما ته ونه کې چې مجتهد او فقيه پرېګ دي نو دا محترم کوشش و د اسلام د ناقص ګرځولو نن څومره عدالتونه دي د دنیا زمونږ ججان صاحبان دي دیو ته ورشي دیو تر مسائل او مشکلات پیدا شي دیو هم زمونږ دغه علماء سره مفتیانو سره رابطه کوي دیو زمونږ د لوی دارالفتاګانو سره بیا باغی کې رابطه کوي دیو زمونږ فقهاو ته باغی کې رجوع کوي دیو زمونږ د فقه کتابونو ته باغی کې رجوع کوي لیکن دلته دغه شیطان ملګری را پاسې دا نه دا فقه قرآن او حدیث مخالف دی دا مقابله دا فلاد او فلاد نو مې ورته ورکو برهر محترم یو سوچا سمجه منصوبه دا وا او دویمه اول خبره ما تاسو په وړاندې عرض کوله چې اسلام مکمل ضابطه حیات دی او دې کې د انسانیت د لپاره خوشحالي د چین د سکون دی مولانا عبید الله سندھی صاحب رحم الله یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی تحریک رشمی رومال چې سړی مطالعه کوي د هندوستان کې چې انګریزانو خلاف کوم چلیدل علماء چلول دا تحریک چې په اخرنۍ مرحلو کې کله ناکام شو به نور علماء پکې گرفتار شو مولانا عبید الله سندھی صاحب رحم الله په معاشیات او د اسلام په معاشي نظام باندې ډېر لوی کار کړو خدمت یې کړو د څه وخت کې روس کې وو روسیانو دې راوستو ویل عبید الله سندھی په موږ تر اسلام په معاشي نظام باندې بحث کوي روسان هغه کمیونست او خپل پارلیمنت ته راوستو دی وی 3 غنټه 4 غنټه ما مسلسل هغه په پارلیمنت کې د اسلام معاشي نظام هغه ته پیش ول دیو چې ډېر په توجه سره واورېدو ول اخر کې هغه روسي صدر را پاسې روزه په دا شونډ خپل کړم ما ته وی چې دنیا کې دغه سي نظام شته تاسو تر اوسه پورې صدر باندې شوی چې موږ تم نه رسو یقینا بدی کې خو د انسانیت خوشحالي ده د انسانیت کامیابی ده دا دین چې کوم اصول او رخی د معاشیاتو یقینا دا تر اوسه پورې موږ نه دی اورېدل نه دی تصور هم کړی سندھی صاحب رحم الله یو ډېر خوشاله شوم چې سړی متاثر شو زما خبره بسله کې زه ونی و دماغ ته نه نوت خدای وای بل بیا که ما نه تاسو وکړو ما ته دا مونږ په خپل ملک روس کې نافذو خو دنیا کې یو دغه ملک شته چې دلته د عملا نافذ وي چې مونږ دا وی تقلید وکړو مونږ ته څه مشکل پیښیږي عملا نو چې بیا مونږ دا وی سره رابطه وکړو هغه نه رهنمایي واخلو مولانا سندھی صاحب رحم الله فرمای وی د خپل مزمکه و تختیرا او د سر نمی اسمان و تختیدو علماء چې اوس دیو ته جواب ورک بیا ما ورته ویلا چې ملګریا در دې نظام خامی نه ده دایره دې منون کو منافقت ده چې تر اوسه پورې دا په یو خطه کې عملي کړي نه ده الله یو دومره خسته نظام ورکړی دی الله یو او دیو دا غي سره دومره منافقت کوي چې عبارت تر حد پورې خو دغه بزان نافذ کړي دی لیکن کله چې دغه نور معاملات راشي کله چې ژوند دغه نوري مرحله راشي دی هغه به شاته ورزولې او بیا علماء لیکي وای کاش کداغه وخت کې افغانستان کې 13 کلونو کې چې کله د طالبانو حکومت او اسلامي شرعي 15 شپږ کاله الته اسلامي حکومت وو وای کاش کداوي دی ورته په مثال کې دا پیش کړل و چې الته لاړ شي دا غوي تقلید وکړي په دې کې دنیا کې یو خطه شته افغانستان الته تاسو کتلی محترمو دا خلکو سره وسایل اسباب نه وو لیکن امن څومره وو پر دنیا دا غي تصور نشي کولای الته وسایل اسباب نه وو لیکن الته چین او سکون او خوشحالي څومره وو دنیا دا غي تصور هم نشي کولای ادي وجرا کله چې وی یو صحابي جنې گرفتار کړل دا غوي قید کیوا هغه دا ټول مشاهده کړی و هغه چې واپس دیو پرې خو دا هغه د اسلام په حقانیت باندې کتاب ولیکو د طالبانو په صفت کې هغه کتاب ولیکو هغه اسلام راوړو ته مجبور شو اسلام یې قبول کو زتله ما غورزو کې یو خو محترم زمون تصور دی
مونږ د اسلام شریعت تصور څه پیش کړی چې بس د غل نه بلاس کټ کوو ځاني به وکاڼو ولو سنگسارو به او دا به صرف په کوړو باندې وو اسلام صرف نو خلک میران چې اسلام صرف د کټ کوټو د کوړو نه علاوه بل شي نه پیژني دا عقوبات دا په دریم نمبر کې دا روس دي دی وجنه محترمو یو سړی یوازي په یو ځکه په یو کلی کې په یو علاقه کې اسلام د اجازه نه ورکي چې هغه دي الته عقوبات نافذ کړي غل نه د لاس کټ کی اوس دلته شروع شو الګ چا غلا وکړه لاس وتی کټ کو الګ چا زنا وکړه سنگساروم به شریعت ما تر دې اجازه نه راکړي ځکه دا خو عقوبات دي ته یو ماحول اسلامي جوړ کړه هغه نه پس د سزاګانې نافذ کا خو مونږ هغه عقوبات هم راوغه لغم اولین نمبر کې پیش لغم د اسلام تصور هم دا ورکو اول ورځ سورج مخکې ما په فیسبوک باندې وکتل د افغانستان طالبانو مجاهدینو د امارت اسلامیه وی هم یو کاغذ جاری کړ او خپل د وی چې کوم قیادت ته د وی چې کوم شورا ده د وی چې کوم دارالفتاء ده هغه مې اوسې نه بس کړو خبر شوی چې په بعضي اطرافو کې خلک حدود نافذ د خپل طرف نه هغه یې مرتغسس جاری کړی دی چې چاته د اختیار نشته دی نه اسلام او فقر دې سې اجازه ورکړي چې یو سیر شخصي تور په یو کلی کې په یو علاقه کې رضا نه حدود نافذ کړي دا د اسلام بدنامول دي دی وجنه زموږ میډیا کوشش پیش کوي کله به هغه به مسجدونه به پرځي جوړ کړي کله به یو کس په کوړو باندې وਹੀ دا ګوره د اسلام دی هغه وخت چې کله د اساس تیز چلیدو زلتی جو دو درې ډاکټران ما سره ناسو نو ما ته ویل چې اسلام دې باره کې څه وایي اسلام کې دا شته دی ما ورته دا شته خو طریقې دا نه ده چې کوم دی وکړي تاسو ګورئ په هغه معاشره کې جرایم نه وو هغې وجه دا وه قاتل ته دا یقیني پته وه چې زه به قصاص کېږم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی د عقل خاوندانو دلته که قاتل ته دا پته وي چې زه به یقینا قیاس کېږم بیا به دې قتل نه کوي دلته که یو ډاکو ته دا پته وي چې یقینا زما لاس به کټ کېږي په دغه معاشره کې یقینا هغه به بیا اغلا نه کوي او محترمو دلته هغې ته پته ده چې قانون زما ملګرتیا کوي دلته قانون ما ته واپس تحفظ را کوي نو یقینا هغه بیا د چا په عزت باندې څه کوي هغه د دنیا دپاره د چا په عزت باندې لاسونه اچوي هغه قتل هم کوي د هغې دپاره هغه د خپل جنسي خواهشاتو د تکمیل لپاره یو ماشوم نه ګوري د ملک څومره واقعیت روان دي تاسو ګورئ نوخار کې 15 کاله ماشوم سره جنسي زیادت وکړو هغې قتل کړل دا واقعیات دومره زیات شوي دي یقینا چې انسان یې وګوري حیران شي ورته اوس په هغه 6 کاله حکومت کې ته وګوره هلته ته یو دغسې واقع پیدا کړه زه تللی وم جلالاباد کې وم نو هغه یو څو کاله مخکې د یو چوک راځي ما ته هغه میزبان راښودو ما ته ویل په دې چوک کې چې کله اسلامي حکومت و دلته ویل دغلته یو سپاهي ولاړو یو سړی په سایکل باندې د شا تر د لور واده و ورځ دوه پاتې و هغه واده ته د یو غوټه د ځان سره په دا سایکل باندې شاته تړلې وه او په دې کې سونه وه په دې کې نور قیمتي څیزونه وو هم په دقه چوک په دا روډ باندې ویل ورنه ولوېده دی خبر نه شو لاړو ویل دا ګاډی چې به راتلو دا سیس پروت دی دغسې نو دی به د دې نه تاوېدو دغسې سیټ ته کوم چانه ویل کېدای شي دوی ورباندې امتحان کوي په دې کې مړه 2-3 غنټې تېرې شوله سړی چې کور ته ورسېدو ویې کتو سیز نشته واپس راغی نو دلته چې دا کوم سپاهي ولاړ دی ده ته وایي ورته وایي دا زما نه لوېدلې راواخلم هغه ورته لږ صبر وکړه د خپله راواغېستله بیا یې کولا وکړه پټه یې وکړه ده ته بیا وایي څه دي پکې ورته وایي په دې کې دا دي نو چې نښې صحیح ورخورې ته یې والک ویل واخله ځه ما خپله یو واقع کده دغلته یو بوډۍ راځي د یو ګورنر دروازه ټکوي دروازه چې وټکوله ګورنر ورته راووتل ورته یې وایي څه دي سهار وختي و ورته پرون په دغه لاره باندې راتلم د غاړې هار رانه لوېدلی دی هغه ورته وایي دا غلو حکومت نه دی د اسلامي حکومت دی ته لاړه شه په کومه لار باندې چې راغلی ستا هار به په هغه لاره باندې پروت وي انشاءالله هغه بوډۍ چې په هغه لار باندې ځي ورځ پې تېره شوي دغه هار یې په خپل ځای پروت دی راوچوتی دلته بیا محترمو جرایم ختم شو خو محترمو د هغې دپاره دا نه وي دغسې چې مونږ شریعت د دین هم کړی دی بس لاس به کټ کوو خپه به کټ کوو دا شریعت دا خو عقوبات دي په 3 نمبر دي هلته زمونږ په معاشره کې واده کې څومره رکاوټونه دي
دا غیر بار چې کوم سب مونږ جوړ کړی دي کنه یقین نو کې په معاشره کې ودونه دا غیر وجه نه ګران شوی دي زنا سره شوی دي زمونږ په معاشره کې مونږ ته دا احساس نه کیږي چې په ګاونډ کې اوسو د درې ورځې نه بوګي وي هغه غریب مجبور شي چې زما سره سونه غیر پر میډا کاچ انسان چې کله دې حد ته ورسیږي نو بیا خنه درنده جوړ شي لیکن شریعت اسلامی اول د انسان ضرورت ټول پوره کوي یو خسته معاشره جوړي به په دغه معاشره کې وای کچا غلا وکړه لغه بلاس کټ کیږي په دغه معاشره کې وای کچا زنا وکړه لغه ته بدا سزا ملاويږي او تاسو ګورئ یو سکول په دې کې ماشومانو تربیت کیږي دیو ته سبق ویل کیږي دا ماشومان دلته په دغه سکول کې ساتل شي اوس په دې سکول کې دیو ته وای کچا غیر حاضری وکړه یہی سبق نو یاد کړي داغه نه بدومره جرمانه مونږه خلو اته به 2 چوکي سزا ملاويږي اب په خپل ځای باندې ودرېږي نو کوز یو سړی د سکول تصور دا پېښ کړي چېرې په سکول کې ودرېدل دي په سکول کې د چوکو سزا ده په سکول کې غوګونه نیول دي په سکول کې سټ سټینډ دی په سکول کې جرمانی دي نو یقینا دا سکول غلط تصور دی سکول تصور دا نو د سکول تصور داو دلته انسانیت خو دی شي دلته تعلیم زده کولای شي دلته انسان د دنیا سره آشنا کېدی شي الته هغه تصور ورکه دا خو جرمانی دي چې هغه د خلاف ورزي په صورت کې نافذ شوی دی هغه خو تصور نه دی دغه سي اسلام یو معاشره قائمه په دریم نمبر کې عقوبات دي خو موږ هغه عقوبات راوغسته دنیا ته په اسلام ته دین هم دي او مغرب کوم کوشش دا کوي اسلام د بدنامولو لپاره بر محترم معرض کو اسلامي نظام قرآن مجید دا الله حاکم جوړ کړی درلېګل او الله فرمای یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوه کس راغله یو منافق دی یو يهودي دی د دې په منځ کې تنازع راغلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دی راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبره واورېدا په سلام دغه يهودي په حق کې وکړه ځکه دلایل هغه کوي هغه منافق د غوسور الله دی ولاړه هغه يهودي د لاس نه راخو د عمر فاروق رضی الله عنه دروازې ته راوستو ورته څه چیزو هغه خیال د عمر رضی الله عنه د يهودو سره ډېر سخت دښمنی لري د دې په خلاف ډېر سخت دی کله چې زما ملګری عمر فاروق دروازې وټکول چراغه ول دغه څه مسله ده د يهودي ورته وای عمر زمون په صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا خود ته هغه منظور نه و دی چې عمر ته ورسوم دلته راغلو ول خدغه شوی دی نبی علیہ السلام په سره کړی دی ورته یاو ول کې نه دن لاړو د کور نه تور راوغستا او چراغ د منافق سټه وو ول څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سره ناوري بیا د عمر په سره دغه لپاره داد نبی علیہ السلام عمر رضی الله عنه ته تاسو سره ولې قتل کو الله پیغمبر ستاره په سره د پاسه ماته په سره راوړه په دې دوران کې بحث شروع دی د قران آیات نازل شو فلا وربک قسم پر رب ستا لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم یو سړی تر هغه وخت پورې مؤمن نشي کېدی تر دې پورې چې د خپل جګړې خپل اختلافات خپل تنازع خپل لانجې خپل جګړې دا شریعت ترانه وړي اسلام ته پیش دی کې قران او سنت ته کې نه دي الله پیغمبر چې ترسو ته حکم ونه ګرځي ترسو چې دې ته تیار نشي زمانه په صلیح حل په قران او سنت کې راوځي یو مونږ یو پته دا ورته دلته په سلام مفتو کېږي جمعات کې ومونږ هم دغه نه یو اکثر راشي مسله ورته ورواورو بس تاسو مسله دار بیا ویې راغی مې نو موږ ته دغه طاقت خو موږ سره نشته دې پر عدالت ته تلاړ شي دا حکومت وخت کار دی ډېر پکې دغه سی وي قسم دې سره سخه وشي دیت ما ته خپل یو کس راغی ما ته وي دغه سی مسله مې تر مسله لګواوره وی کې په دې مسله کې په شرعي نظام کې د شریعت مطابق په دې مسله کې ګټه زماني چې بیا مدرسې جماعت ته راوړم یعنی که ستا په دې کې ګټه نه ته بیا قرآن سنت منلو ته نه دی تیار او مونږ په هغه ځای کې بیا قرآن او سنت منو کوم ځای کې زمونږ ګټه وي چې کوم ځای کې زمونږ خلاف فیصله کې به پرېږدو محترمو زما د خبرې حاصل لري اسلام یو مکمل ضابطه حیات دی او اسلام دا یو قانون دی دا یو نظام دی چې الله را لېږلی دی د انسانیت خوشحالي په دې کې ده
چې دا دین په تور د نظام باندې قبول کی هغه باندې ژوند او ژوندۍ تیر کی خپل عبادت هم د دې مطابق کی خپل معاملات هم د دې مطابق کی خپل عدالتونه هم د عدالتي نظام خپل فیصله هم د دې مطابق کی خپل معاشيات هم د دې مطابق کی خپل اخلاقیات هم د دې مطابق کی تر څو پورې چې موږ دغه نه کړي تر هغه وخت پورې موږ خوشحالي نشو لدی تر هغه وخت پورې موږ ته چین او سکون نشي ملاوي دی الله رب ذوالجلال دی وکي چې اسلام موږ په تور د نظام باندې او پیژنو په دې باندې ځان پوه کو او بیا په دې باندې عمل وکړو ان شاء الله بیا ور دي مشکلات نه وځو واخر